سر مو خلاص یارانو دا د شش کال باغ دی خورا شاید هم لري شش کال خو نو دا خو اوس پرې اول سر دی د دوې میاشتې بعد غټېږي هلته بیا یو څلور پنځه باغه نور میم دي دا چې بیا هغه هم د ښکاره کوم بله جمعه بیا هغه تور وباسو نه باغ کې چاودلې نسته ستا ګوره دا وینې دا چاودلی دی دا بیا وینې پاخه سوي دي چاودلی دی خورا خوندور انار دی روب انار دی ورور په کار یې ښه ستړی مه سې دلته ته راکړه خیر اوسې وروره ستړی مه سې څنګه یې ښه یې تا خو ویله زه دغه ځوانان مازې پر دا باغ ګرځوم او دلته تا انار شکولي دي ته وګوره روغ روغ انار دې م شکولي دي خو دې ته مې وویل مالته راځئ دا باغ زه در ښکاره کړم دا داسې ښه ډک باغ دی ماشاءالله دی ښه نامي باغ دی مه کوه داسې مه کوه داسې خپل باغ خو دې په باټو باندې وچ کړئ اوس رالې زما باغ ته دا ځوانان دا اوس دا کومه کیسه شروع کړې ده د څه شي چپ سره چې انډوال ګوره ستا قربان سمه انډوالانه دی چې دی دی چې دی وروره دی زموږ همسایه دی دا پر لارې چې راکلاس هغه باغ چې وچ سوی په لاره کې و هغه د دوی باغ دی دغه مخ ته راتېر کول دا علاقه ده دا هلته نور باغونه شته نو دا د دوی باغ نه دی وروره دا ما ځینکې دلته ګټکشیانې کوي بل وارې هیله کوم مه راځه وخت دغه انار هم واخله بل وارې دلته را نه سئ بخښه کوه بیا به داسې نه کېږي بخښه کوه هر وارې دغه کیسه دي دا خو دا د نن وخت بزګران دي دا زما بزګر دی دا فکر مه خراب بزګر دی ستړی دی خوارکۍ دوې خبرې وکړه خپل باغ مو دی یوازې ورېده راځئ